بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. زه احمد بشیر لقمانی ستاسو د خوبونو تعبیر کوم. په دې ویډیو کې تاسو ته زه بام یا چت د کوټې دا چت دا په خوب کې څه تعبیر لري. اکثر دا کتل کېږي د کوټې چت یا د کوټې د تیر چې دا غورځېږي د انسان د بام په سر وي، نو دا خوبونه کتل کېږي ډېر. نو د دې باره کې معلومات در کومه او په آخر کې څو خوبونه دي هغه تعبیروم انشاءالله. نو آخره پورې موږ سره پاتې شئ. اول حالت کې چې کله عادي حالت کې د بام باندې انسان ځان وګوري چې بام په سر ده او ډار ورسره نشته او د کوزېدو امکان شته او ته ځان د بام په سر ګوري، نه په قدرت په عزت او مشهورتیا باندې تعبیر کېږي چې ته اعتماد به نفس هم لري. ځکه بام ته هر څوک بعضې خلک بام ته نشي کېدی چې کوم شي بیا ډار ورسره یي ګرځېدی پکې نشي. نو دا بام چې ده دا بیا ښه تعبیر لري، په دې باندې تعبیر کېږي. په داسې حالت کې چې عادي حالت کې وکتل شي نو ستا د مشهورتیا ستا قدر عزت پورته والی په دې باندې تعبیر کېږي. او له بام نه چې بیا څوک غورځېږي ته خپل ځان وګورې چې بام نه ته وغورځېدلې، نو په دې باندې تعبیر کېږي چې یو مسؤلیت ته نشي ادا کولی، یو کار له عهدې نه ته نشي وتلی او یا په خپل کار کې ته غفلت لري. لکه په چت باندې پورته کېدل بام باندې، نو دا لږ توجه غواړي چې انسانونه غورځېږي، نو ته په خپل هغه کار کې مسؤلیت کې ته لږ سست یې، ضعیف یې او خپل مسؤلیت نه ادا کوي. دریم حالت کې چې کله ته د یو مسجد یا د کعبې د بام په سر یا د مدینې منورې مسجد نبوي یا بیت المقدس یا د یو جومات په سر د بام په سر، نو دا هم په تقوا او دینداري باندې تعبیر کېږي چې په هغه کې ته شهرت پیدا کوي او مخکې ځې. او څلورم حالت کې دا ده بیا چې ته د خپل بام چت یا بام یا چت دا له سره ته جوړوې، بام دی ده او ته هغه رااخلې چپکۍ او له سره جوړوې، نو دا په حرص باندې یو ډېر ارزوګانو باندې تعبیر کېږي او قناعت نه کولو باندې تعبیر کېږي. پنځم حالت کې چې کله ته ګورې چې له بام نه خاورې تویېږي، نو دا په مالي مشکلاتو په قرض باندې تعبیر کېږي. مالي مشکلات او قرض دا په دې باندې تعبیر کېږي چې دا په حل کېدو ده او دا مالي مشکلات دي وي او که قرض در باندې، نو دا انشاءالله دا پر حل کېدو ده او ښه حالت راتلونکی ده. او شپږم حالت چې کله ته وګورې چې بام یا چت دې سوری شو او یو درس پکې پیدا شو، سوری شو، نو دا په دې باندې تعبیر کېږي د کور له مشر سره اختلاف پیدا کېږي. ستا د کور مشر سره یو اختلاف یا تاسو کورنۍ کې اختلاف پیدا کېږي، په دې باندې تعبیر کېږي. او چې کله ته خوب وګورې چې د بام له چت یا بام له چت څخه اوبه تویېږي، نو دا په اساني باندې تعبیر کېږي. خصوصا باران وي، بام تویېږي راځي کته، نو دا په خیر زیاتېدلو، مال زیاتېدلو، نوي کارونه پیدا کېدلو او د کارونو اسانېدلو باندې تعبیر کېږي. اتم حالت کې چې کله ګورې چې د چت غورځېږي، چت خطا کېږي، نو دا د کور د مشر په وفات باندې تعبیر کېږي چې دا د کور مشر د وفات وخت نږدې ده یا ناڅاپي وفات کېږي، نو متوجه ورته اوسېږي. بل حالت دا ده چې ته یو کوټه ده او چت یې غورځېدلی ده او نیم یې غورځېدلی نیم یې پاتې دی او ته په هغه باندې پورته کېږي، نو دا په بندیتوب باندې هم تعبیر کېږي. د کارونو په بندش او د انسان په حبس کېدلو بندي کېدلو باندې هم تعبیر کېدلی شي. او د چت تیر څه ده بیا د چت تیر عمومي تیر نور د سکون یا ګردر، دا د کور په دې مشر باندې بیا هم تعبیر کېږي. د دې سسواله یا د دې ماتېدل د دې کور د مشر مشکلاتو باندې تعبیر کېږي. او کله چې ته ګورې چې یو بل کس، یو ناشناخته کس هغه د بام نه غورځېږي، نو دا ناشناخته کس ده او بام نه غورځېدی او تا ولیده، نو دا ښه تعبیر لري. بیا په دې باندې تعبیر کېږي چې ستا دښمن او څوک چې غواړي ستا باندې برلاسه شي هغه الله تعالی هلاکوي او هغه ختموي. او بل حالت یې دا ده چې یو کوټه کې ته یې او هغه چت یې نشته او هغه کوټه کې ته یې یو نور کسان هم دي، نو دې باندې تعبیر کېږي چې دا کور څه ده مشر نه لري، یعنې تاسو سرپرست نه لرئ، باید یو کس پکې ځان ته مشر وټاکئ او مشر و کشر معلوم وي تر څو څه ګډوډي رانیسي. او بل حالت یې دا ده دا چت د مسافر لپاره، مسافر کله په سفر کې و نیمه لاره کې یا په سفر کې و خوب یې ولیده په چت باندې دی ده او لرې ځایونو ته ګوري، نو دا په دې باندې تعبیر کېږي د سفر کېدونکی دی، یعنې روان ده خپل اهدافو ته به انشاءالله رسېږي، خپل ارزوګانو ته کوم ځای کې دی غواړي هغلته به رسېږي. نو همداسې نور مختلف خوبونه د چت یا بام هم حالت لري، د هر چا د خوب مطابق هغه بیا تعبیر کېږي. نو که تاسو چېرته چت یا بام هم په خوب کې ولیدل یا لیدلي وي، نو
نو همدغه واتساپ نمبر کې خپل خوب ماته بیان کوي، پوره اواز سره ریکارډ کوي، ثبت یې کوي او اخر د خوب واضح کړي انشاءالله. زه بیا تاسو ته هغه خپل د هر چا مطابق بیا تعبیر کیدای شي بیا لږ فرق وکړي. دلته یو خوب کتل شوی د همدې چت باره کې داسې وایي ما خوب لیدلی چې زموږ د برندې په چت کې چې کوم تیرونه دي دغه په منځ کې چې کوم تیر د وي د ټولو نه تیرونو نه بدل وي، یعنې فرق یې کړي بل رقمي، یعنې ټول تیرونه یو قسم وي خو د منځ تیر چې بدل هم وي او د چت نه را ځوړند شوي وي خو مات نه وي، صرف دا ځوړند شوي وي او ټیټ شوي وي. لږ په کوټه کې ډېر مېلمانه هم وي، زه راځم وایم چې هسې نه دا تیر په چا باندې راخطا نه شي، نو یو بل لرګی راواخلم او دا تیر ورباندې وهم نو هغه تیر لاندې وغورځېږي خو بیا هم مات نه شي. همداسې روغ یې راواخلم او ویسم یې بل ځای ته او همدومره خوب مې لیدلی دی، نو بل یعنې بل لرګی یې تیر کړی ده د ټولو په داسې حالت کې چې ټول ناست دي. نو دا په دې باندې تعبیر کېږي که ته د خپل کور مشر مور یا پلار سره بې ځایه بحثونه کوي، د هغوی عیبجویي کوي، د ټول په مخ کې هغوی ته خبره باندې رد کوي، نصیحت کوي، یو شی مخالفت کوي، نو دا کار دې صحیح نه ده، دا خطر لري. کله کله کیدای شي هغه درنه ناراض شي او ته حق کړي او ته بیا خیر ونه ګورې، نو بهتر دا ده چې مور پلار ته که ته د دوی کې صاحبونه وي نو هغه ښکاره ورته ونه وایې، حتی حق نه لرې چې دوی ته د مور پلار ته انسان نشي کولی چې یو ګناه نه یې منع کړي او ته وایې دا مه کوه، او بعضې مسایل چې لږ کمي او زیاتې پکې وي نو هغه شیان ادب دا ده چې باید د مور پلار ته په سخته لهجه ونه وایې، د ټولو په مخ کې ونه وایې، او حتی چې وایم ډېر ادب او احترام سره. نو دا په دې باندې تعبیر کېږي چې ته همداسې یو خطرناک کار ده دا، لکه چې ټول کوټه کې ناست یو ته لرګی تبدیلوې تیر تبدیلوې نو دا خو څوم وخت بیا کله کله مشکلات پیدا کوي، په همدې باندې تعبیر کېږي دا خوب. او د چت په باره کې بیا دا بل خوب هم ده چې دا هم کتل شوی ده، وایي خوب ګورمه کوټه وي وایي ټول ناست یو د کوټې تیر خوري، وایي زه وایم دا به مو بدل کړی و یا همدا کلک کړئ، خور مې جګ شوله هغه یې په یو شي باندې کلک کړو، پلار مې وایي ما ته په قهر و چې دا تیر تا پرې کړی، وایي تیر خورېدلو، بیا پلار مې جګ شو او هغه تیر یې کلک کړو، د کور دغه تیر یې د کوټې هغه یې کلک کړه بېرته. نو دا په دې باندې تعبیر کېږي چې ستاسو په کور کې څه کم مشکلات وي پلار کې یا مور کې نو هغه شیان ته ورته ښکاره وایي یا دا ستاسو نور ورونه داسې دي نو په کار ده چې هغه شیان اعتراض ونه کوي. پلار ته به خامخ هېڅکله اعتراض مه کوئ، د ټول په مخ کې بیخي مه کوئ، او څه کم یو کمې او زیاتۍ پکې نو هغه په ډېر ښه طریقې سره یا خپل مور ته ووایي چې هغه ورته ووایي، هر یو ته څه ته نشي ویلی هغه بل ته یې ووایه، مور پلار ته دواړو ته یو بل متوجه کړي، مستقیم تاسو سره بحث مه کوئ چې دې سره بیا د هغوی زړه مات نه شي، خفه نه شي، نو دې کې خیر نشته. نو دا د چت دوه خوبونه وو. اوس راځو هغه اول خوب ته، وایي د تره لور مې ده او ورور یې وفات شوې ده، وایي هغه وفات شوی ورور یې راغلي او دوی کور ته وایي اور یې بل کړي وي او دا خور یې په اور باندې وایي ډوډۍ پخوي طبقې باندې، بیا طبقې څخه ډوډۍ مې واخیستله او همدغه خور یې لکه چې مرض نیولي او پرته وي هلته. نو دا په خوب کې څه کله مړی یو چاته چې راوړي یا یو چاته چې پخوي یو کار کوي دا ښه تعبیر لري، معنا دا چې دوی ته یو خیر رسېږي، مال رسېږي، نو ښه دا ده چې دوی سره ته هم ښه وکړې او هغه تربورتوب ونه کړي، دوی سره ته ښه وکړې تر څو سره کوم خیر آینده کې دوی ته رسېږي چې هغه کې بیا تا ته انشاءالله هغه خیر رسېږي چې ته هم بیا خجالت ورته ونه ورسېږي. نو په دغه باندې تعبیر کېږي والله تعالی اعلم. دویم خوب دا وایي په خوب کې ډېر ګورم صافې اوبه او تمیزې اوبه، شنه هم وي باغ یا شنه غنم او وینم، د جمعې په شپه مې خوب لیده چې کردانو یا پټي وي او په یو پټي نه بل کرد یا پټي ته ځي اوبه، نو دا هم ښه تعبیر لري، په کاروبار باندې په برکت باندې شینوالی او غنم او په ځمکه شینوالی وکتل شي دا په اولاد باندې هم تعبیر کېږي او په ښځه باندې هم تعبیر کېږي چې هغه یعنې د اولاد راوړی شي، او په مالداري باندې هم په برکت باندې هم تعبیر کېږي، په دنیا او په مال باندې تعبیر کېږي والله تعالی اعلم. څلورم خوب دا وایي دوکان ته لاړ شم، ښایسته بنګړي وي، خور مې ورته وایي چې ارزان یې کړه ور یې نه کړي، اخر زه چې ورشم دوکاندار وایي چې راواخله
تور بنګړي مات شوي ښایسته بنګړي وي رنګه رنګه غاړکۍ هم ورسره وي بنګړي ترې واخلمه نو دا هم په خوب کې چې کله بنګړي او د زیورات شیان دا اخیستل کېږي خو د پیغله جینۍ په خوب کې ګوري نو دا د ارزوګانو پوره کېدلو باندې او د ښه ځای کې واده کېدلو او د ارزوګانو پوره کېدلو باندې د ارمانونو پوره کېدلو باندې تعبیر کېږي والله تعالی اعلم بل خوب دا وایي زه په ونو کې توت خورم بیا راښکته شم ملګري مې لاندې شفتله ریبي او ورسره لس پسونه وي زه وایم دا څه کوي هغه وایي چې سعودي ته ځم نو دا پسونه په خوب کې ښه تعبیر لري په برکت په مال باندې د مطیع فرمانبردار اولاد باندې تعبیر کېږي نو په او توت تا خوړلی توت هم په رزق کله توت خوند صحیح و پاخه و نو په رزق په روزي باندې ستا ته الله تعالی یو شی رسوي د خپل کوشش مطابق او یو بل چاته هم که هغه ته اولاد نه لري او زامن دې نشته او دغه شته نو هغه ته الله تعالی خیر رسوي یو ته هم الله تعالی خیر رسوي والله تعالی اعلم بل خوب دا وایي ورور مې ماهیانو ته غټ جال وي وایي دندې غټ دند وي جال یې اچولي وي 3 ماهیان په یو اندازه یې 2 ماته راکړي هغه بله هم راکړي او اوبه صافي وي نه خړلې او صافي نو ماهیان په خوب کې نیول دا کاروبار باندې تعبیر کېږي چې کاروبار جوړېدل او ستا کاروبار انشاءالله د ورور په وجه باندې ستاسو د اتفاق او اتحاد په وجه باندې کاروبار هم جوړېږي الله ستاسو په کاروبار کې برکت اچوي نو په دغه باندې تعبیر کېږي والله تعالی اعلم بل خوب دا وایي دفتر کې وزه یا څیرلی مردار شوي وي ما ته وایي بد بوی راځي زه وایم دا لرې کړئ بیا راویښ شم د خولې خوند مې سم و نو یعنې د خوب ته خوشحاله ومه نو دا په دې باندې تعبیر کېږي چې ستا په وجه باندې یو کس د رشوت دفتر کې د اکثر د رشوت او غیر قانوني کارونه کېږي نو ستا په وجه باندې کېدی شي ستا د نصیحت په وجه باندې یا ستا د مخالفت په وجه باندې یا ستا د منع کولو په وجه باندې ستا څوک متعلقین دي یا ملګری دي دا هغوی د یو رشوت اخیستلو نه یو حرام مال نه الله تعالی هغوی ساتلی ده چې هغه کېدی شي تا ته هم رسېدلی وی او ته هم په هغه حرام کې اخته شوی وی نو الله تعالی هغه نه یې ساتلي په دې باندې شکر وباشه والله تعالی اعلم وایي بل خوب د وایي تره زامنو سره په لاره روان یو بیا زه وایم چې زما زړه په تنګ ده ځم مدینې منورې ته یو غر ده هلته د ګړۍ برج په مکه مکرمه کې چې د هغه به یې ماته ښکاره شي زه وایم دا خو مکه ده زه خو مدینې ته روان وم بیا جومات ته ننوځم جمع ولاري او هغه جومات وایي نه مکه نه مدینه او ډېر ښه ځای او خلک دغه ځای ډېر صفت کوي نو معنا ده مکې او مدینې نه مراد دا ده چې د هغه ستا چې کوم اهداف دي چې ته غواړې هغه ته ورسېږي نو که هغه ته نه رسېږي نو کېدی شي هغه ته که ته ونه رسېدې ته څه کوشش وکړې نو لږ شی خو به لاسته راوړې یو شی خو به لاسته راوړې خیر دی که هغه کوم غټ هدف دی او کوم غټ شی ته غواړې ډېر شی غواړې که هغه ته ونه رسېدې نو په هغه کم شي په قناعت وکړې هغه کې الله تعالی درته خوند ږدي قناعت کې برکت وي او الله تعالی ستا مشکل پرې رفع کوي والله تعالی اعلم بل خوب دا وایي خوب کې مې بله واده کړې وي او زه زندار یم اولادونه مې هم لرم نو دا خو په خوب کې بله ښه واده کول په خوب کې څوک واده ولري نو دا په حالات تبدیلیا باندې حالات ښه کېدلو باندې تعبیر کېږي په اولاد باندې هم تعبیر کېږي چې الله تعالی نوی اولاد درکوي او د حالاتو په تبدیلېدو باندې او د حالاتو په ښه کېدو باندې او د ښو ورځو په راتلو باندې هم تعبیر کېږي والله تعالی اعلم بل خوب دا وایي ماما مې دوکان کې 2 کارتن وایي بوټان راوړي او دوکان جومات ته وایي او په خلکو کې ویشي وایي زما پښې کې برابر نه وي وایي نور ټول اخلي ورچاته او زما پښې وایي 240 نمبر ده هغه سره اخلم بوټان یا 340 او یا 240 زما 140 یا 240 یا 340 زما په پښو باندې برابر بوټان نه پیدا کېږي نو دا په دې باندې تعبیر کېږي که سفر چې اراده لرې نو هغه د وروستوالي د سفر په وروستوالي باندې تعبیر کېږي سفر دې کېدی شي لږ تال وخوري لږ وروسته شي نو هغه خپل حد او اندازه لري هر شی لکه چې دا بوټان خپل وخت نمبر بوټان چې کله تا ته پیدا شي نو هغه بیا ستا بوټان پښو کې برابر وي او که یو شی د بل چا حق وي یو سفر یو شی هغه نو که تا نه لږ شاته سو او ته هغه ته ونه رسېدې یو بل کس مخکې شو نو په دې باندې مه خفه کېږه الله تعالی ستا کار هم کوي او د نور هم کوي هر څه په خپل وخت باندې ادا کېږي والله تعالی اعلم نو دا و د نن ورځې خوبونه الله تعالی دې وکړي چې تاسو د خپل خوبونو تعبیر واورئ مطمئن شئ او که څه سوال مو وضاحت هم غوښته نو انشاءالله همدغه واتساپ نمبر کې ما سره رابطه وکړئ او خپل وضاحت وغواړئ کېدای شي خوب دې نه هم ښه تعبیر شي او تاسو کوم سوال وي
هغه حل شي او تاسو ته خیر ورسیږي. ځکه د دې ویډیوګانو مقصد دا ده چې تاسو ته یو خیر ورسیږي. دا یو خیر کار ده او څومره کولی شئ دا ویډیوګانې دا شیر یې کړئ، لایک یې کړئ، یو کمنټ وکړئ. کله خپل خوب نه مطمئن شوئ یو کمنټ وکړئ، ستاسو د کمنټ نه زه خوشحاله کېږم، مطمئن کېږم او یو رابطه وکړئ، خپل یو نظر اظهار وکړئ. دې سره زه نه خفه کېږم او د دې خوب په تعبیر په رابطه باندې که تاسو څه نظر لرئ هغه هم راسره شریک کړئ. او په دې خوبونو کې کوم ځای که ما نه پاتې کېږي، بعضې خوبونه ډېر اوږد وي، هغه زه خلاصه لیږم، کوم ځایونه چې تعبیر نه لري نو هغه بیا نه لیکم. نو که تاسو سره بیا کوم ځای وضاحت غوښتلم او کوم ځای باندې په حصه کې م سوال و نو هغه ماته ووایئ چې دغه خوب کې دغه حصه یې څه تعبیر لري. کیدای شي هغه بیا تعبیر ولري، ځکه په خوبونو کې هغه رمزونه وي، هغه رازونه وي چې هغه ټول بیان شي نو بیا یو سړی یو نتیجه ښه اخیستی شي. ځکه ستاسو د حالاتو نه زه خبر نه یم، نو ستاسو زه خوب تعبیروم، د همدې خوب مطابق تاسو ته خبره کوم. نو په دې کې کیدای شي هغه یو څه معنی ګډوډ شي یا ته خپل هغه هدف دې وانخلي. اکثر کسانو زه پوښتنه کوم چې د خوب د تعبیر نه تا خپل هدف واخیسته، متوجه شوې، هغوی متوجه کېږي، الحمدلله هغوی ته یو خیر رسیږي. نو باقي کوشش وکړئ چې خپل خوبونه لیکئ. نو د مسنجر له لارې نه هغه فیسبوک کې تعبیر خواب لقماني یا احمد بشیر لقماني زما فیسبوک ده، هغه لارې نه بعضې ورونه هغه په مسیج کې ماته خوب لیکي، هغه ما نه پاتې کېږي. دا اوس هم هلته یو دوه خوبه ما نه اوس هېر شو، اوس مې په یاد شو. نو کوشش وکړئ چې همدې واتسپ کې خپل خوب ماته ولیکئ، اواز سره ولیکئ، ښه راځي. او که ولیکئ واضح یې ولیکئ نو انشاءالله بیا ما ته لږ اساني وي، ما نه هېرېږي نه. دا اوس دوه خوبونه ما نه ځکه پاتې شو چې هغوی مسنجر کې لیکلی و، د فیسبوک یا هغه د پیج تعبیر خواب لقماني یا احمد بشیر لقماني دا دوه مسنجرونو کې خوبونه راځي. نو هلته ما نه دا مشکل ده چې هغه ما نه هېرېږي، بیا پاتې کېږي. نو الله دې وکړي چې تاسو خپل خوب تعبیر واورئ او مطمئن شئ. او دا چینل اکثر چې زه چک کومه نو هغه کسان ګوري چې هغوی دا چینل یې سبسکرایب کړی نه وي، شرکت یې پکې نه وي کړی. نو دا بخیلي مه کوئ چې ویډیوګانې ګورئ، حتما یو لایک، یو کمنټ او چینل سبسکرایب کړئ، لایک یې کړئ، شرکت پکې وکړئ او نور ملګرو سره شریک کړئ چې تاسو ته خیر ورسیږي، نورو ته هم همداسې خیر ورسیږي. نو تا آینده ویډیو پورې تاسو په الله سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.